په ژوند کې موږ همیشه دپاره دوه انتخابونه کولی شو. یو هغه انتخاب دی چې نارسي انتخاب کو، ګیلي انتخاب کو، نور خلک ملامت کو د خپل د حالت دپاره او د جنجالونو او د غمونو په زنځیرو کې ځان وتړو. او دویم هغه حالت دی چې وایو چې د هر څه چې په هر حالت کې دي زه ورته ځان نه تسلیموم، زه تکلیف زحمت وباسم، زه درس و تعلیم کوم او د دې حالت پرواګیر نه یم، بلکې بیرونی فکر کوو او هر یو زنځیر کې چې موږ تړل شوي یو هغه ماتو او مخکې ځو. همدا کار زموږ یو معزز ورور د ننګرهار د ولایت نه زاهد الله روحي کړی دی. د ده قصه ډېر عجیبه ده او د نه موږ ډېر څه زده کولی شو. راځئ چې سره خبرې وکړو او د ده ژوند باره کې نور معلومات واخلو. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. یو جهان من نه د راتګ نه دی. خوشحاله یاست. ستا دا قصه چې کله ما په فیسبوک کې ولیدله ما ته ډېر جالبه وه په څو دلایلو باندې. یو دلیل دا دی چې تاسو ننګرهار د یو ښار نه راوځئ. دویم هغه په سیډني یونیورسټي په اسټرالیا کې تقریبا د 10 مختلف ملکونو نه په ټاپ کې راځئ. تاسو ځان ته کوم پیشکاري کړې وه او که څه شی هم کړي دي دې موقعیت ته راورسېدل دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته. الله دې وکړي چې تاسو او ستاسو لیدونکي به روغ جوړي او خوشحالي به په برخه وي. زمونږ کیسه خو د پاکستان له وخته شروع کېږي. کله چې مونږ هلته مهاجر نو مونږ د خښتو کار کولو. ما پلار پخپله د خښتو پټیو کار کولو. بیا مونږ د هغې ځای نه راغللو. یعنې هلته یوازې مونږ د خښتو بټۍ لیدلې، پرته د هغې نه مونږ څه نه دي لیدلې. کله چې دلته راغلو خلک مو ولیدل چې ښوونځي ته روان دي، نو د خلکو نه مو کیسې اورېدلې. یعنې ښوونځي نوم په لومړي ځل باندې ما واورېده کله چې ګران افغانستان ته راغلم. په څو کلنۍ کې دا ښوونځي نوم دی اول ځل لپاره واورېدو؟ دا تقریبا نو 1981 کال به و. تاسو کلن په هغه وخت کې یاد هغه وخت کې نو زه تقریبا د 7 کالو وم ښه موږ دلته راغلو. بیا په 1982 کال کې زه پخپله د بي بي آی شي LLC کې داخل شوم. خپل درس مې پیل کړ. کله چې بیا 4م صنف ته ورسېدلو د هغې ځای نه مې تبدیلي واخیسته، د عبدالوکیل LLC ته راغلم. بیا په 1994 هجري شمسي کال کې زه د عبدالوکیل LLC څخه فارغ شوم. بیا په 1994 کال کله چې د کانکور ازموینه راغله، نو د کانکور د ازموینې لارې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي ملي اقتصاد څانګې ته بریالی شوم او په دغه پوهنځي کې مې خپل زده کړې د اقتصاد په ډګر کې پیل کړې. نو زموږ کور کله چې زه په 9 صنف کې وم د جلال آباد ښار څخه خیوي ولسوالۍ د شګې قریې ته یعنې ښار نور هم لرې شوی انتقال شو. نو هغه وخت کې ما زړه ښه نه کړ تر څو کلي ته لاړ شم د زده کړو لپاره، ځکه دغه ښوونځی زما لپاره مناسب و، دلته بلد هم وم. نو ما بیا په یو پیکو سنټر کې د خپل تره سره کار پیل کړو. هغه خپله مالي برخه د هغې لارې ما سپورټ کوله او تګ و راتګ مې کولو. مکتب ته د خیوي ولسوالۍ نه راتلم، تر غرمې پورې مې کار کوو، بعد له غرمې نه خپل ښوونځي ته تلم. نو هماغه چې د ښوونځي نه فارغ شوم په 2020 میلادي کال کې د پوهنتون نه الحمدلله په لومړۍ درجه فارغ شوم. ماشاءالله. په پوهنتون په جان ته کار هم کوو یو ځای کې؟ او د تر څنګ ما کار هم کولو. نو په همدې لټه کې مو تر څو زه خپلې زده کړې لا مخته یوسم، د ماسترۍ برنامه پیل کړم. خو دا چې تاسې پوهېږئ د افغانستان د لوړو زده کړو د قانون له مخې یو وګړی حق لري تر څو د لیسانس پورې زده کړې وکړي فري وړیا په دولتي پوهنتونونو کې. نو ما نشو کولی چې د ماسترۍ پروګرام پیل کړم، ځکه چې ولې د ماسترۍ پروګرام دپاره پلان جوړ کړو؟ ولې دفتن د وظیفې تلاش ته ونه کړو چې وظیفه موږ دغسې ماسترۍ برنامې چې دي تقریبا نو 2 ساعته 3 ساعته په هفته کې داسې سیستم لري. خو دا چې مالي امکانات ما سره نه وو، محدود وو او د دې تر څنګ د کور مشري هم راته غاړې وه. نو ډېر مې زړه ښه نه کړ چې تر څو دغه په یو شخصي پوهنتون کې یا هم په دولتي پوهنتون کې د فیس په ورکړې سره ماسترۍ پروګرام وظیفه یې درلودله په دې جریان کې چې کله په دې جریان کې ما خو په مختلفو کورسونو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې خلکو ته هم تدریس کړی. د همدې تر څنګ د ریاضي په برخه کې مې تدریس کوو تر څو هغه په خپله ناچیزه هڅه باندې خپله کورنۍ تمویل کړم، د هغوی هغه مالي ملاتړ وکړم. بیا زه په دې هڅه کې وم چې داسې یو سکالرشپ زه ترلاسه کړم تر څو وکولی شم. همدې سوال ته زه راځم، څنګه د په دې فیصله وکړه چې زه باید بیرون لاړ شم او بیا دې څنګه وکولی شول چې سیدني کوم پوهنتون چې دی هغوی سره ته یعنې یې څه رقم دې پوه شو چې دوی دا سکالرشپ اعلان کړی دی او بیا ورته اپلای وکړه؟ زه د لیسانس دورې نه په دې هڅه کې وم تر څو هغه یو شمېر ګیپونه چې د اقتصاد په برخه کې شته دی، ځکه ځینې خالیګاوې شته دی چې د علم په ډګر کې رامنځته کېږي.
زه اصل کې د ریسرچ سره ډېره لیوالتیا لرم تر څو ریسرچونه وکړو کومې ګیپونه یا خالیګاوې چې شته په علم کې هغه راډکې کړو د لیسانس دورې په جریان کې ما مختلفو استادانو سره په دې باندې بحث کولو مثلا د اسلامي اقتصاد په برخه کې موږ تاسو دغه موډلونه لرو په اقتصاد کې د مختلفو علماو لخوا رامنځته شوي دي خو په دې کې داسې یو موضوع ته زما پام شولو چې ځینې موډلونه وو چې هغه د سود د نرخ په اساس باندې ولاړ یعنې د دې موډلونو په هغه مکمل مونږ خبرې کولی شو چې اقتصادي مسایل او د هغه موډلونه لیکن زه غواړم په دې پوه شم چې تا څنګه د سیدني یونیورسټي د سکالرشپ پیدا کو کله دا فیصله وکړه زه باید بیرون لاړ شم کوم کارونه دې وکړه تر څو دې نتیجې ته ورسېدلې چې دې پوهنتون څخه معرفي شي که دغه قسم موږ سره شریک کړي نو دا خو په فیسبوک کې مې یو شمېر صفحې شته دی چې د سکالرشپونو اړوند اعلانات خپروي معلومات خپروي او زما یو دوست دی نو هغه بار بار ما به ورسره لیدنه کوله د سکالرشپونو اړوند چې یعنې څنګه کولی شو سکالرشپ ترلاسه کړو دا به کوم ځای کې اعلانېږي خو هغه به ما ته دغه مشوره راکړه چې تاسو باید ځینې ویب سایټونه چې د پوهنتونونو ځکه هر څه په فیسبوک کې نه اعلانېږي تاسو باید ویب سایټونو ته مراجعه وکړئ هماغه و چې ما په ګوګل کې سرچ وکړو هغه د نړۍ کوم ټاپ پوهنتونونه چې دي د هغوی په باره کې مې یو لنډ سرچ وکړو بیا مې د دې پوهنتونونو ویب سایټونه کتل د ایونټس برخې وې د سکالرشپ برخې وې دا مې کتلې نو د ورځ نه یو ورځ وه چې دغه ایونټس برخه کې کومه ازموینه چې په لار اچول شوې د کمپټیشن نو دې ته مې لوملیکنه وکړه اگر چې ما پاسپورټ نه درلود نو زه په لټه کې همداسې یو سکالرشپ پیدا کړم چې مخکې د مخکې نه هغه پاسپورټ ونه غواړي مانه نو دې دغه شرایط زما برابر دي سره کوم شرایط دوی درلودل نو ما هغه پوره کولی شو بیا مې ورته ثبت نام وکړه بیا دوی ما ته ایمیل وکړه چې تاسو باید امتحان ورکړئ کوم هغه امکانات چې د آنلاین امتحان دپاره هغه موږ برابر کړل آنلاین امتحان په ویډیو ډول باندې و او ویډیوي شکل باندې و سکرین برخه کې کوم سوالونه چې دی مطرح کړي وو هغه راتلل سل سوال وو اکثر څلور ځوابه وو که تا به ورته لیکل بیرته څلور ځوابونه یې ورکړي وو خو داسې تحلیلي پوښتنې وې که یو درې پوښتنې موږ سره شریک کړي لکه مثلا د اقتصاد په برخه کې موږ او تاسې یوټیلیټي لرو د دې فنکشن به یې ورکړی و دې نه تاسو مارجنل یوټیلیټي پیدا کړئ نهایي افاده پیدا کړي یو مثال ورکړو چې د څه شي نه مارجن یوټیلیټي پیدا کړي دغه یو فنکشن دوی د یوټیلیټي ورکړی ولو ټوټل یوټیلیټي د دې نه بیا موږ او تاسو په د اقتصاد زده کړیانو په دې باندې پوهېږي نو دې نه بیا موږ مارجنل یوټیلیټي پیدا کوو د دې تر څنګ د اقتصاد یو ګراف ورکړی و نفوس اړوند نو هغې کې د موډ پوینټ پیدا کولو د احصایي اړوند یو اوسط دی موډ نو یو شمېر نور هم دغه ورته پوښتنې وې ګرافونه و په هغې کې د نقطو ټاکلو دا راغلي او الحمدلله د الله جل جلاله په فضل باندې د ملګرو او د استادانو په هڅو او دعاګانو باندې موږ کامیاب شولو او بریا ترلاسه کړه بیا څونه وخت بعد هغوی ته خبر درکو او ما ته جالبه دا چې اوس چې کله دا اولین ایمیل لاس سره وړو څه احساس دی کوو آیا باور دی و چې زه به دلته کامیابېږم او که څنګه داسې وه چې ما د لیسانس تر فراغت وروسته د لیسانس په دوره کې مې کوشش کولو تر څو هغه نړیوال کتابونه مطالعه کړم لکه پیرسن شولو دغه کتابونه د اقتصاد په ډګر کې د مطالعه کړم او مطالعه کول مې بعد د لیسانس د فراغته بیا ما لږ اډوانس مسایلو ته لاس ور واچوه لکه د لوی اقتصاد په برخه کې ځینې اډوانس مسایل دي هغه مې مطالعه کول له ځان سره یعنې مطالعه مې خپله جاري ساتلې وه نو د هماغې مطالعې په برکت او د استادانو په هلو ځلو باندې کوم ځای کې مشکل درلود ما د خپلو استادانو سره شریک کړی دی د هغوی د کور ودانې ما سره خپل مرسته کړې ده په دغه برخه کې دا د ایمیل احساس راته وایي چې کله د ایمیل لولو څه احساس یې کوو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کولو کله چې دغه لومړی ایمیل راغی زه خو په دنده کې وم د پرستن د انګلیسي ژبې انسټیټیوټ کې ما د مالي مدیر په حیث باندې کار کوم نو شپې ناوخته به زه کور ته تلم نو زه چې کله شپې کور ته راغلم خپل موبایل هم را سره نو دغه ایمیل ما د خپل ورور په موبایل کې خلاص کړی نو هغه ته مې ویلی چې که چېرته موبایل تا نه وزګار وي نو کولی شم د دې نه استفاده وکړم هغې ویل بلکل تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ نو اکثره وخت به ما دا ایمیلونه کتل ځکه دا د ایشین ډیولپمنټ بینک د دې کې ما ځینې آنلاین کلاسونه تعقیبول د هغوی ایمیلونه ما کتل نو معمول په سر باندې ما فیسبوک میسیج هم کتلې ځینې ملګرو به میسیجونه پرېښي وټساپ او ایمیل دا به مې هره شپه کتل تر څو هغه د جریان څخه خبر اوسم نو دغه ایمیل بیا ما خلاص کړ ومې کته چې تاسې راته لیکلي دي تاسې 98.9 نمرو ماشاءالله پراټ نمبر دی نسبت د نورو نه اولین څوک و چې تاسو خبرو سره شریک کړئ چې زه قایم شوی یم نو
دا چې کورنۍ کې کورنۍ غړي مور او پلار یې ورونه یې خویندې نو ډېر خوشحالۍ احساس مې وکړ او ورته مې ویل چې الحمدلله کامیاب شوی یم. دا لږ مهمه چې دوستانو ته موږ واضح کړو چې د یو سکالرشپ هغه څه چې فولي فنډډ دی، ټول مصارفات پوهنتون دي، که هغه ټیکټ دی، که اکومنډیشن دی، که صحیح یم که همداسې نور مصارفات دي. زه فقط ماشاءالله ویلی شم یعنې دې مسلې ته او کامیابي ته غواړم. زه غواړم پوښتنه وکړم ماشاءالله ته خو کافي علمیت لري خصوصا په اقتصاد باره کې او که دواړه مایکرو اکانومي او مایکرو اکانومي باره کې په افغانستان باره کې د ریسرچ کړی دی؟ افغانستان خو موږ تاسو پوهېږو دلته ډېر جنګونه وشول. اقتصاد داسې یو علم دی چې د خلکو په باره کې دی. اقتصاد داسې یو علم دی چې د خلکو د غوښتنو د هغوی د اړتیاوو د پوره کولو باندې بحث کوي. څنګه کولی شو نامحدودې اړتیاوې چې موږ یې لرو د محدودو منابعو په مرسته مدیریت کو، څنګه کولی شو هغوی ته به اولویت موږ ورکوو، کومې لومړنۍ دي هغوی ته به لومړیتوبونه ورکوو. یعنې اقتصادي ستونزه په دې باندې نه حلېږي چې موږ او تاسې دغه نامحدودې غوښتنې په محدودو اړتیاو منابعو باندې رفع کړو، بلکې هغه به هغوی ته به لومړیتوبونه ورکوو چې کوم یو لومړی دی، کوم یو دوهم دی. د وخت په تېرېدو سره دغه مشکلات بیا پخپله حل کېږي. که تاسو د افغانستان اقتصاد لاس کې درکړی شي، فکر د اقتصاد وزیر یا بل کوم مسؤلیت لري، اولین 3 کوم کارونه به وکړي چې د افغانستان اقتصاد په خود درېږي؟ د افغانستان اقتصاد په باره کې چې لومړي کارونه باید وشي، ما خو مخکې تاسو ته ویل چې اقتصاد د خلکو په اړه دی. بالکل. نو موږ او تاسې که چېرته غواړو اقتصادي پرمختګ ترلاسه کړو باید دقیقې احصایې موجودې موږ او تاسو سره د خلکو اړوند دقیقې احصایې موجودې. خلک څه غواړي، لومړی باید د خلکو شمیر معلومي په منظمه توګه. اگر چې یو مشکل کار دی خو که چېرته غواړو اقتصادي هوساینه ترلاسه کړو، هغه اقتصادي انکشاف ته ورسېږو، باید د خلکو هغه احصایې موږ سره موجودې. د دې ترڅنګ هغه شته ظرفیتونه چې موږ سره دي، یعنې کومه برخه کې چې کومې نیمګړتیاوې دي هغه رابرسېره شي، په هغې باندې څېړنې وشي. څېړنه مهم شی دی. بالکل. ځکه څېړنه ده چې موږ او تاسو ته هغه ستونزې رابرسېره کوي، بیا د هغې په پایله کې موږ او تاسې د هغې لپاره اقتصادي پالیسیانې رامنځته کولی شو، مناسبې پالیسیانې چې یو له بل سره همغږي ولري، نه داسې پالیسیانې چې یو له بل سره ټکر ولري. ځکه په اقتصاد کې ځینې داسې مسایل پیښېږي چې د یو هدف د لاسته راوړلو لپاره بل هدف بیا قرباني کېږي. نو موږ او تاسو باید هڅه وکړو تر څو دغه پالیسیانې داسې طرحه او ډیزاین کړو چې د خلکو واقعیتونه پکې نغښتي وي او د دې ترڅنګ یو له بل سره لازم همغږي ولري. که د یو سپیسیفیک پوښتنه وکړم، په افغانستان کې اوس هم اقتصادي حالت صحیح نه دی، زموږ تولیدات نه لرو، بلکې پاکستان اقتصادي حالت نسبت د تولیداتو نګاه نه د خدماتو نګاه نه ډېر قوي دی، لیکن بیا هم د افغانستان پیسه د هغوی نه چته ده. د کې دلیل څه کیدای شي؟ دا خو موږ او تاسې پوهېږو چې د بازار په نظام کې، د مارکیټ په نظام کې هر څه د عرضې او تقاضا مطابق ټاکل کېږي. د عرضې او تقاضا په نظر کې نیولو سره موږ خو دلته کلدار ته خو ډېره تقاضا ده نسبت د دلته کې چېرته موږ او تاسې وګورو یو ډالر دی چې هغه د افغانیو د پشتوانۍ په حیث باندې استعمالېږي. نو د ډالرو هغه جریان که موږ او تاسې وګورو، هلته یې وګورو دلته یې وګورو، نو دا فرق لري. افغانۍ خو اوس پشتبان خاص نه لري. داسې ده چې اوس ډالر موږ او تاسو وګورو نړیوال تجارت ټول په ډالرو باندې روان دي. نو که چېرته په یو ملک کې د ډالرو جریان زیاتېږي نسبتا د هغه ملک د ملي پیسې نه، مطلب ډالر زیاتېږي، دا خو کنټرولېږي ځکه بانکونه په دې کې چې دی د هغوی دغه پیسې عرضه کوي وخت په وخت، مثلا دا بولي چې وال کېږي، ځینې سیستمونه د دې لپاره وجود لري. نو د همدې په اساس باندې دغه نرخ ټاکل کېږي. او اگر چې په دې باره کې د مختلفې نظریې موجودې دي، موږ د کنټاکي پوهنتون د یو استاد نه په یو وخت کې پوښتنه هم کړې وه، نو د هغې ځواب دا و چې د ملک هغه د پولي ارزښت چې دی ممکن د ولسمشر له لوري وټاکل شي، خو هغه د هر چا خپل نظر دی. نو د بازار په نظام کې چې افغانستان په اساسي قانون کې هم دا منل شوی دی، د عرضې او تقاضا مطابق دغه نرخ کنټرولېږي او ټاکل کېږي. جزاک الله خیره. د افغانستان کې چې اوس کوم د وظیفو کمواله د خلک وظیفې نه لري او څنګه کې ورسره تعلیم کچه هم چې لازم حده پورې بره نه ده، ځکه متاسفانه موږ نه لرو خلک چې په هر څه باندې پوه شي، په خپل بخش کې یو محدود علمیت لري. اوس
دغه وخت کې خلک څه تقاضا لري؟ یو طرف نه وظیفې نشته دی، بل طرف نه هغه علمي کچه دومره نه ده چې دوی وکولی شي په دنیا هر کونج کې وظیفه وکړي، یا آنلاین یا آفلاین. په دې حالت کې دوی به څه شی وکړي چې خپل اقتصاد کنټرول کړي؟ د اقتصاد د پرمخ بیولو لپاره مختلفې طریقې دي. د دې لپاره چې موږ او تاسو مالي امکانات ځان ته مهیا کړو، ځان ته برابر کړو، مختلفې لارې چارې دي. متاسفانه په افغانستان کې ځوانان په داسې ډول باندې اخته دي چې دوی کله د پوهنتون څخه فارغ شي په دې هڅه کوي چې په دولت په چوکاټ کې ودانه ترلاسه کړي. ولې په دې هڅه کې هېڅکله څوک نه دی تر څو ځان ته یو بزنس، یو کاروبار برابر کړي. موږ او تاسو کولی شو، مختلف ګیپونه شته دی، ځکه د اقتصاد یو زده کړیال چې فارغېږي هغه باید دغه بازار مطالعه کړی وي چې په کومه برخه کې موږ کمبود لرو، نو هغه دپاره بیا دغه ګیپ مشخص کېږي، مشخص تیار کله چې دا فارغ شي نو صحیح ده. په دې هڅه کې دي چې د دولت په چوکاټ کې کومه وظیفه ترلاسه کړي، خو هغه محدودې دي، هغه دندې محدودې دي. یعنې د ټولو خلکو لپاره بسنه نه کوي. داسې نه کېږي چې کوم کسان فارغېږي هغه د ټول په دنده وګمارل. دولت څه تقریبا 1 میلیون کسان کار کوي، نو دوی څه کم 1 میلیون، نو دوی باید هڅه وکړي تر څو هغه ګیپ مشخص کړي چې په بازار کې چې شته تقاضا ده، د هماغې مطابق بانکونه هم باید مرستې وکړي، ځینې نور سرمایه لرونکي هم باید مرستې وکړي، په مختلفو ډولو باندې دوی ته پیسې برابرې کړي، ځکه سرمایې ته اړتیا ده. اکثرو لیدونکو سره به پوښتنه پیدا کېږي چې صحیح ده، هر څوک یو مفکوره لري چې یو کاروبار پیل کړي، ولې سرمایه ورسره نه. نو دوی کولی شي دا سرمایه د نورو خلکو نه ترلاسه کړي، د ګټې په شریکولو سره. مختلفې لارې د دې لپاره شته تر څو دغه خپل کاروبار تمویل کړي. جزاک الله خیر. اخري پوښتنه زما دا ده چې ستا په حالت کې یو ځوان دی یا په ولسوالۍ کې یو ولایت کې هغه غواړي چې بیرون درس ووایي، یا غواړي چې خپل ماستر یا لیسانس بیرون یو سکالرشپ باندې واخلي، هغه کوم لارې به تعقیب څو پورې سا غوندې یو بهترین پوهنتون ته کامیاب شي، په ښه نمرو کامیاب شي او فولي فنډډ سکالرشپ واخلي؟ نو د دې لپاره چې یو کس وکولی شي خپل هدف ته ورسیږي، اول خو دا دی چې د هدف باید مشخص وسي. د هدف لپاره باید دا اوږدمهاله پلان ولري، اوږدمهاله مطالعه وکړي. د دې ترڅنګ دا باید د بورسونو څخه معلومات ولري. معلومات ډېر زیات اړین دي، ځکه ځینې کسان شته دی چې هغه د دې وړتیا لري تر څو یو بورس یا سکالرشپ ترلاسه کړي، خو معلوماتو ته لاسرسی نه لري. نو دوی باید وخت ناوخت ځان خبر کړي د دې پروسو نه. اگر چې بعضې ځایونو کې لاسرسی نشته معلوماتو ته، دوی باید خپل ملګرو سره دغه خبره شریکه کړي، زما دغه هدف دی، غواړم دغه هدف ته ځان ورسومه. مطالعه وکړي او د دغه ملګرو څخه معلومات واخلي وخت په وخت. نو انشاءالله دوی کولی شي تر څو دغسې یو فولي فنډډ سکالرشپ ترلاسه کړي او خپلو زده کړو ته په بهرنیو هېوادونو کې ادامه ورکړي. جزاک الله خیر. ستا د خبرو نه ما 4 موضوعات او 4 درسونه راواغستل. یو دا چې هر انسان باید په خپله زحمت وباسي او هېڅکله هم دا ناوخته نه دی چې بس زحمت نه وباسم، زه نه کوم، نه غواړم چې زه ځان ورسوم. دویم دا چې ته محدودیتونو ته نه یې محتاج شوی، چې هغه فامیلي محدودیتونه دي، که مثلا خښتې وهل دي او که افغانستان ته راتګ دی او که پوهنتون کې فیس نه ورکول دي یا مثلا کار کول دي، ټول دې کړي دي لیکن خپل هدف لیدلی دی. دریم دوستانو سره دې مشوره کړې، دا معلومیږي ښه دوستان لري ځکه تا ته نیکه مشوره یې درکړې ده. څلورم فامیل دې شاته ولاړ دی او د هغوی الحمدلله سره همکاران دي په دې بخښنو کې، دا ما یو چې زده کړل. پنځم د پوهنتون پورې ته نه محدود شوی، هغه نه بعد تا خپل مطالعه کړې ده او بینالمللي اقتصادي کتابونه دې لوستي دي د نورو خلکو نه. او شپږم درس مې دا ولوستو چې ته یو لوی فکر لري، هغه جامعې ته او هغه ولایت ته او د هغوی د فکرونو ته محتاج نه پاتې شوی. نو امید لرم دغه درسونه نو هم خل نه واخلي، خپل درس سره واخلي. دا درس ما خپل ځان ته اخیستی دی، امید لرم چې تاسو دا درسونه هم واخلئ. موږ خوشحاله یو، موږ غواړو ته افغانستان ته بیرته راشئ، ماسټري وکړئ او د افغانستان دا کوم علم چې دا ټول کړی دی دا د خلکو په خدمت کې واچوئ او انشاءالله وکولی شو دغه ملک دغه امت داسې جوړ کړو چې آینده دپاره موږ د چا محتاجه پاتې نه شو. جزاک الله خیره. یو جهان مننه، ډېر زیات مننه. که بیا هم څه تاسو وینا لرئ کولی شئ چې خلکو ته ووایئ. نو زما ځوانانو ته پیغام دی، ځوانان باید هڅه وکړي، خپل هغه همت ونه بایلي، کوشش وکړي په دغسې حالاتو کې چې د هېواد وضعیت نسبتا سم نه دی، نو دوی باید خپل کوښښونو ته ادامه ورکړي، حالات ته تسلیم نشي، هڅه وکړي تر څو هغه په کوم ډګر کې چې دوی زده کړې کړي دي هغې کې خپلو زده کړو ته لا ادامه ورکړي. دغه پیغام مې دی ځوانانو ته. جزاک الله خیره. مننه، خوشحاله. السلام علیکم. تاسو هم